ته نالایقه نه یې، خو هغه وړتیاوې چې ستا په ذات کې موجودې دي تا تر اوسه پورې نه دي درک کړي. ته بیکاره نه یې، خو د کار کولو اراده او تصمیم دی نه دی نیولی، حتی یوه عادي هڅه دې هم نه ده کړې. ته بدرنګه نه یې، مګر د هنر او کمال لباس دې په تن نه دی. زه باور لرم که ته هم دا اوس د لټۍ له بسترې پورته شې، حرکت وکړې، کار او فعالیت وکړې، نو ممکن ته په خپل ژوند کې یو افضل شخصیت او افضل انسان شي. خو ستونزه دا ده چې نه د کار کړی ده، نه د هڅه کړې ده، او نه د لټۍ له بسترې پورته شوی. بیل ګیټس او ته سره فرق نه لري. د دنیا سرمایه‌داره خلک، ډېر لوی انسانان، دا ته چې نومونه اوري او لږ تر لږه د هغې د لیدلو ارمانجن او هغې سره د یو تصویر ایستلو لپاره ورځې او شپې سبا کوي، هغې هم تا غوندې انسانان ول، ستا په څېر ول. ستا او د هغه په وجود کې څه کمی دی؟ مګر یو کمی شته ده، هغه دا ده چې هغې کار کوي، هغې بیداره دي، خو ته د لټۍ په بستره پروت یې. که راپورته کېږم لاډو کوي، قیطه کوي، لږ تر لږه غیبت کوي د نورو خلکو، او بې ځایه فضول مجلسونه کوي. هغې په اورګاډي کې د سفر په مهال هم چا سره بحث نه کوي، لاډو نه کوي، قیطه نه کوي، ټلیفون کې ګیمونه نه کوي، مطالعه کوي. ستا او د هغې ترمنځ فرق دا دی. زه باور لرم که ته چیرې راپورته شې، ستا په ذات کې ډېرې وړتیاوې شته ده. ممکن ستا ذکاوت له هغو خلکو ډېر پورته وي چې ته یې ډېر لوړ ګڼې، ډېرې پیاوړې ګڼې، خو دوه شیان دي چې هغه باید ته درک کړې او لږ تر لږه هغه باید عملي کړې. لومړی وهم او ډار له ځانه لرې کړې، او دویمه مسله دا ده چې روان شي. خواهش مې دا دی چې حرکت وکوه، هغه څه چې ته غواړې هغه تا ته په ژوند کې درتلونکي دي. جالبه دا ده، ډبل بیډ غواړې، ښه اتاق غواړې، ښه موټر غواړې، ښه نوکر غواړې، او ښه زندګي غواړې، خو کار نه کوي، فعالیت نه کوي. دا بیخي عجیبه ده. دا په کومه لاره چې ته روانې، دا ترکستان ته روانې، دا باید طلا ته نه ده تلې. نو ته باید خپل طرز د زندګۍ بدل کړې، او هغه څه چې ټول د خدای تعالی خلقت پې روان دی، دا ټوله دنیا پې روانه ده، هغه شروع کړې، هغه حرکت دی. له همدا وڅه یې پیل که، حرکت وکوه، زه درته تضمین درکوم چې انشاءالله ښه راتلونکی به ولرې.